د اکتوبر 9 د غوره لید نړیواله ورځ د همدې ورځې په مناسبت د عامه روغتیا وزارت له لوري د عامه پوهاوي لوړولو په موخه غونډه ترسره شوه چې د سترګو ناروغیو پر لاملونو او د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وشوې. 1,395 د سترګو مربوطه ناروغانو پیډي او 493 د سترګو د پردې کاتاراک یا د سترګو پرده او 15,160 جوړه د نږدې لیداینکې په 19 ولایتونو کې اړمندو کسانو ته توزیع کړي دي. سترګو نعمت د دې بدیل نشته په اعضاو کې. د دې کار لاس نشي کولی، خپې نشي کولی، بلکې دا راهنمایي کوي لاس او خپو ته. دا راهنما د اعضاو دی. د اولادونو د فامیل د خلکو د سترګو د ظاهري امراضو نه وقایه نه کړي. بچي ټوله ورځ موبایل ته پراته ګیمونه پکې کوي، کمپیوټر ته ناستي ډرامې پکې ګوري. دا خو نه دین دی او نه دنیا ده، بلکې تباهي د آخرت ده او تباهي د صحت ده. د عامه روغتیا وزارت د سترګو روغتیايي پاملرنې د ملي همغږۍ امریت مسؤلین د سترګو ناروغي له جدي ستونزو بولي او زیاتوي چې یوازې په تیر یو کال کې د هیواد په 19 بیلابیلو ولایتونو کې د سترګو ګرځنده روغتیايي ټیمونو له لوري څه باندې 107 ناروغانو ته د سترګو په برخه کې OPD خدمات وړاندې شوي دي. په یاده غونډه کې د سترګو روغتیايي پاملرنې د ملي همغږۍ امر ډاکټر عابد توتاخیل وویل چې د یاد امریت له لوري په 19 ولایتونو کې 403 ناروغانو ته د سترګو پردې عملیاتونه د مجربو افغان ډاکټرانو له لوري ترسره شوي او دغه راز د نږدې لید 15,160 عینکې هم ویشل شوي دي.